سلامونه او ښې چارې. ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به برتن وي. بیا هم زه مسلم وردګ یم، غواړم چې تاسو ته د آلماني ژبې د A2 نیوو د ګرامر د درسونو د لړۍ په ادامې سره دوهم درس تاسو ته وړاندې کړم. د ګرامر برخې په دوهم درس کې به موږ تاسو وایو چې څنګه کولای شو د یو چا څخه په غیر مستقیم ډول باندې پوښتنه وکړو چې هغې ته indirekte Fragen وایي. indirekte Fragen یعنې غیر مستقیمې پوښتنې. بل دی د دوهم درس دوهم عنوان دی چې موږ تاسو وایي څنګه کولای شو چې اشخاص او یا هم شیان په ښه توګه سره یا په دقیقه توګه سره څنګه کړو beschreiben کړو. beschreiben یعنی تشریح کړو، توضیحات ورکړو، معلومات په باره کې باندې ورکړو. یعنی Personen oder Sachen genauer beschreiben یعنی اشخاص او یا هم شیان genauer beschreiben په ښه ډول سره یا په genauer اصلا دقیق ته وایي، په دقیق ډول سره beschreiben یعنی تشریح کړو. بل Relativ im Nominativ und Akkusativ یعنی relativ یعنی ارتباط په denominativ او accusativ ترمنځ. یعنی په دې جملو کې موږ تاسو ارتباط د nominativ او accusativ ترمنځ هم وایو. راځو لومړی عنوان ته. لومړی عنوان دی په باره کې د indirekte Fragen. indirekte Fragen یعنی غیر مستقیمې پوښتنې. څنګه کولای شو د یو چا څخه غیر مستقیمه پوښتنه وکړو. مثلا یو سړی دی، په دوه ډوله موږ تاسو کولای شو. یو دی یا nein Fragen د ob سره. یا nein یعنی چې موږ تاسو د یو جملې ځواب په هو او نه سره ورکوو. د یو سوال ځواب وبخښئ. د یو سوال ځواب یا پوښتنې ځواب په هو او نه سره ورکوو. او پوښتنه کوو موږ تاسو غیر مستقیمه ده ob په واسطه سره. ob معنا یعنی آیا. بل دی Fragen mit Fragenwort. بل دی موږ تاسو پوښتنه کوو یعنی یو غیر مستقیمه پوښتنه کوو د Fragenwort په واسطه سره. یعنی د سوالیه کلمې په واسطه سره چې هغه عبارت د وان، وو او نورې سوالیه کلمې چې موږ تاسو د آیو سطحې په درسونو کې ویلې وي چې Fragenwort کوم کلمات دي. اوس راځو مثال ته. لومړی مثال دی مثلا د یا nein Fragen د ob په واسطه سره. څنګه په غیر مستقیم ډول باندې پوښتنه کولی شو. مثلا د یو چا څخه پوښتنه کوو چې kommst du am Wochenende وای آیا ته راځې دا، یعنی مثلا یو پارټي ده یا دوستان یو ځای کې سره کینی، یو دوست بل ته وایي چې آیا ته راځې د Wochenende یعنی Wochenende هغه رخصتي ته وایي چې د هفتې په آخر کې یعنی په چې زموږ تاسو هیواد کې د جمعې ورځ رخصتي وي، په نورو هیوادونو کې اکثرو کې د شنبه یک شنبې ورځ رخصتي وي. هغې رخصتي ته Wochenende چې په انګلیش کې ورته ویکند وایي. او همداسې رخصتي چې مثلا بله راشي هغې ته Feiertag وایي. مثلا Feiertag. او چې مثلا یو بله ورځ رخصتي چې راشي. او که چیرې مثلا څوک خپله رخصتي کوي، یعنی مثلا یو څوک وایي چې په وظیفه کې زه یو هفته رخصتي کوم او یا چکر وهم، هغې ته بیا Urlaub وایي. یعنی دا د رخصتیو ترمنځ فرق. ښه، اوس راځو مثلا ته یو چاته وایي چې kommst du am Wochenende، ته ورته وایي چې آیا ته راځې په رخصتي کې. دلته ورته وایي چې Entschuldigung was hast du gesagt. زموږ تاسو هغه دوست چې کوم دی د هغې نه چې موږ تاسو پوښتنه وکړه هغه پوه نه شو. هغه وایي چې وبښئ Entschuldigung was hast du gesagt، تا څه وویل. دلته اوس موږ تاسو په غیر مستقیم ډول دغه یو ځای دی چې موږ تاسو څنګه په غیر مستقیم ډول باندې پوښتنه کولی شو. ته ورته وایه اوس بیرته زه ورته وایم مثلا Ich habe gefragt یعنی ما پوښتنه وکړه
ob du am Wochenende kommst چې آیا ته د رخصتۍ په ورځ کې یا د هفتې په رخصتۍ کې ته راځې. یعنی په دې ډول سره موږ تاسو یو غیر مستقیمه پوښتنه کوو. بل دی Fragen mit Fragenwort یعنی غیر مستقیمه پوښتنه موږ تاسو د سوالیه کلمې په واسطه سره چې کوو. مثلا دلته دوه مثال ما ورکړي wann und wo. wann معنا کله یا څه وخت، wo معنا چیرته. مثلا وایي چې kannst du mir sagen آیا ته ماته ویلی شي wann du kommst چې څه وخت راځې. دلته ورته وایي چې بیا مثلا هغه وایي چې زه پوه نه شوم یا نه وایي چې زه پوه نه شوم، ته بیرته ورته وایي چې ich möchte wissen یعنی زه غواړم چې پوه شم wann du kommst um 3 oder um 4 وایي زه غواړم چې پوه شم چې ته څه وخت راځې um 3 oder um 4 یعنی په 3 بجو باندې او یا هم که په 4 بجو باندې. یعنی په دغه دوه ډوله سره موږ تاسو کولی شو چې غیر مستقیمې پوښتنې وکړو چې یو د ob په واسطه سره دی او بل د Fragenwort په واسطه سره. اوس راځو بل درس ته. زموږ تاسو بل درس دی په باره کې باندې Personen oder Sachen genauer beschreiben. څنګه کولی شو چې یو شی په دقیق ډول سره تشریح کړو یا معلومات ورکړو د یو شي په باره کې باندې. او څنګه کولی شو چې nominative او relative nominative او accusative یعنی ارتباط په منځ د nominative او accusative کې راځو. موږ تاسو اوس په دې تشریح د اشیاو او یا هم د اشخاصو کې موږ تاسو وایو. مثلا دلته دوه اصلي جملې دي. یو اصلي جمله ده Hauptsatz 1، بل اصلي جمله ده Hauptsatz 2. دلته وایي چې das ist ein Kuchen دا یو کیک دی. Kuchen کیک ته وایي. Man backt ihn د Kuchen هغه چې دی ډیر دی. ډیر موږ تاسو ویلی وو چې ډیر په accusative کې په دین بدلیږي، نو په ان بدلیږي. چې په ان بدل شو دلته دا ډیر په ان بدل شو. Man backt ihn zu Geburtstag Party یعنی سړی پخوي یعنی یو کیک هلته ایښی دی د سالګرې کیک دی. وایي چې das ist یا Geburtstag یعنی د زوکړې ورځ. پارټي بیا د زوکړې د ورځ جشن او یا هم سالګره ورته وایي. Das ist ein Kuchen دا یو کیک دی. Man backt ihn zu Geburtstag Party یعنی دا یو کیک دی کوم چې څوک یې پخوي یا سړی یې پخوي ان د ایر په ځای باندې ان استفاده شو. دلته مې تاسو ته ویل چې څنګه دا تبدیلي په accusative کې ډیر په دې نه وړي. Man backt ihn zu Geburtstag Party یعنی سړی پخوي دا zu Geburtstag Party یعنی د سالګرې ته. بل دی Das ist ein Handy دا یو شی دی، یو موبایل دی. Handy موبایل ته وایي. Wir benutzen es jeden Tag یعنی موږ تاسو استفاده کوو es د Handy هغه چې دی das دی. نو das موږ تاسو ویلي چې په accusative کې تنها ډیر په دین بدلیږي، نور هر څه په خپل حالت پاتې کیږي. څرنګه چې په nominative کې دي هماغسې په accusative کې. نو das چې دی هغه په اس باندې یعنی بیرته هماغه خپل اس استفاده کیږي. نو وایي چې das ist ein Handy wir benutzen es jeden Tag یعنی موږ تاسو یې هره ورځ استفاده کوو. Das ist ein Auto د دې article هم دی das Auto ich fahre es jeden Tag یعنی زه دا چلوم هره ورځ. اوس راځو دلته وایي چې څنګه دا دوو جملو ته ارتباط ورکوو او څنګه موږ تاسو یو شی واضح کوو. زموږ تاسو د عنوان مطابق څنګه یې واضح کوو یا څنګه هغې ته وضاحت یا تشریح یا د هغې په باره کې ښه یا دقیق معلومات ورکوو. مثلا وایي چې Das ist ein Kuchen یعنی دا یو کیک دی. Den
دلته مو ویلې چې څنګه تبدیلیږي. Den چې man zu Weihnachten backt. دا یو کیک دی چې څوک یې پخوي. Weihnachten کرسمس ته وایي. چې څوک یې پخوي په کرسمس کې یا کرسمس ته یې پخوي. یعنې یو کیک دی، یو مشخص کیک دی چې مثلا څوک یې په کرسمس کې پخوي، خصوصا مثلا په آلمان کې. او مثلا موږ تاسو کولی شو څوکر فیسټ ورته استفاده کوو. څوکر فیسټ بیا اختر ته وایي، کوچني اختر ته وایي. موږ تاسو مثلا د دې په ځای باندې څوکر فیسټ څوکر فیسټ باکت یعنې چې عید ته یې پخوي. موږ تاسو دې په ځای دا استفاده کولی شو. بل دی یعنې دلته موږ تاسو کوخن ډېر کوخن دی، ډېر هم په دین بدل کړ. یعنې دا جمله موږ تاسو دغه بلې جملې سره ارتباط ورکړ او توضیح مو ورکړه. تاسو کولی شئ چې مثلا دلته هر شی چې وایئ، مثلا ووایئ چې das ist ein Mann den دا یو سړی دی چې څه شی څه یې کړي وو، هغې په باره کې معلومات ورکوئ او پیل به هم وړئ اخر د جملې ته. په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې معلومات ورکوئ د یو شي په باره کې باندې، د یو شخص په باره کې باندې، هر څه چې وي. بل دی das ist ein Handy دا یو موبایل دی. das wir jeden Tag benutzen کوم موبایل دی؟ هغه موبایل چې موږ یې هره ورځ استفاده کوو. das Handy دی، دلته بیرته هم هماغه das راځي. د هغې ارټیکل استفاده کوو او وروسته د هغې څخه د هغې په باره کې معلومات ورکوو او فعل په اخر د جمله کې استفاده کوو. بل دی das ist ein Auto یعنې دا یو موټر دی. das wir jeden Tag fahren چې موږ یې هره ورځ څه کوو؟ چلوو. بل دی die Suppe سوپ ته وایي، شوروا، سوپ. die Suppe die ich bestellt habe was salzig یعنې die Suppe یا دا سوپ چې دی die ich bestellt habe یعنې دا سوپ کوم چې ما bestellt یعنې فرمایش یې ورکړی و یا مې راغوښتی و was salzig یعنې دا نمکین و. راځو اوس هم ریګل ته. ریګل یعنې قانون. په قانون کې وایي چې Plural im Nominativ und Akkusativ دلته ده Akkusativ immer die یعنې پلورل یا جمع حالات چې دی دلته خو موږ تاسو ویلې که نه چې مثلا په اکوزیټیو کې په نومیناتیو کې مثلا دیر دی، په اکوزیټیو کې ارټیکل دین ته بدلیږي او نور چې دی په خپل حالت پاتې کیږي. نو په نومیناتیو کې د جمع دپاره موږ تاسو دی استفاده کوو، نو په اکوزیټیو کې هم هماغه دی دی او د مونث دپاره هم په دواړو دپاره دی دی. نو د جمع دپاره هم همیشه ارټیکل دی دی په اکوزیټیو او نومیناتیو کې. دې ته مو فکر وي. اوس دلته وایي چې die Männer مثلا die Kinder die Frauen. اوس راځو مثال ته وایي چې die sind die Kinder die jeden Tag nach Schule gehen. دلته وایي چې die sind die Kinder یعنې دا ماشومان دي. کوم ماشومان؟ هغه ماشومان چې دي یعنې هغه ماشومان چې jeden Tag nach Schule gehen چې دوی چې هره ورځ ځي مکتب ته. نو دلته موږ تاسو یعنې د دې په باره کې باندې معلومات ورکړل. نو دا هم و زموږ تاسو دوهم درس. په دې هیله چې تاسو په دې درس باندې پوهېدلي وئ او سر مو پرې خلاص شوی وي. بیا هم د نورو درسونو دپاره او د نورو ویډیوګانو دپاره بیا هم زموږ سره اوسئ.